د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ قومي مخورو د یوې ولسي غونډې پر مهال په بهر کې میشته افغانانو باندې غږ وکړ چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. دوی وویل هیواد کې اوس تر بل هر وخته ښه امنیت او د هر چا سر او مال خوندیتوب دې ته زمینه برابره کړې چې هر څوک د هیواد د آبادۍ لپاره نظام سره په ګډه کار وکړي او هیڅوک ته دا تشویش مکه چې راز ما سر ته خطر دی. خو مونږ چې ګورو د زمونږ ساحه کې الحمدلله د تیر نظام سربازان هم شته، ولسوالان هم شته، د شورا وکیلان هم شته، د پارلمان وکیلان هم شته. خو الحمدلله تر دې دمه هیچا کوم بده خبره یا کوم منفي خبره چا نه درته کړې. افغانستان جوړونه، وطن جوړونه او د دې ساتنه د طالب ذمہواري نه دا د ټولو افغانانو ذمہواري ده. خصوصا هغه خلکو نه زما غوښتنه او خواست دی چې څوک په بهر ملکونو کې، خارج ملکونو کې مسلکي خلک هغه د راشي افغانستان اسلامي حکومت سره د اوږه په اوږه د وطن خدمت په وطن خدمت کې د خدمت وکړه، ځکه دا موږ ټول فرض دی. دوی دغه راز وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړه چې هیواد ته یې په بده سترګه وګوري، چې په وینا د اړتیا په صورت کې به خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د هیواد دفاع ته په میړانه راووځي. کله چې زموږ په وطن باندې څوک یرغل کوي نو موږ د اسلامي امارات سره همغږي او د خپل وطن نه ملاتړ او دفاع کړو او هغه ته به مغاښ ماتونکی ځواب ورکوو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او وطن د مور او د پلار عزت لري، نو موږ خپل وطن نه دفاع کړو. دور بابا ولسوالۍ کې د جوړ شوي غونډې ګډونوالو په کابل کې د 1000 تنو علماو له لورې د هغه فتوی چې ویلي وو د هیواد دفاع په هر وګړي فرض عین ده پراخه هرکلی وکړ.